بسم الله الرحمن الرحیم. وورډ پروګرام ته داخلیږو. شیپ مفرون ویلو نن د شیپ ټول په ادامه موږ تاسې یو دوه ستاینلیک ډیزاین یو چې څنګه کولی سو یو ستاینلیک جوړ کړو. دا د شیپ تر استعماله پورې وایي. لومړی قسم د سپې ترتیب په لیاوټ ټیپ کې ټاکو، خو بیا ما تاسو ته په پرنټ کې ویلی وو چې همیشه ما یو سرټیفیکیټ جوړوو ورکه باید A4 انتخاب کړو، ستاینلیک جوړوو یا سرټیفیکیټ جوړوو ورکه A4 ورکه لینډسکیپ او مارجن هم نارو. کله چې موږ دا وټاکل اوس نو د سرټیفیکیټ دغه سیټینګ په موږ تاسو پرې خپله اړه لري چې سره کوم غواړو چې دا ډیزاین کړو. اوس مثلا موږ چې اکثره وخت ډیزاین کړي انسرټ ټیپ شیپ ته راځو، په دې ځای کې ریکټینګل شکل ورو ریکټینګل دغه څلورځلي شکل راواخلو. د دې ځای څخه دا داسې رسم کړو، سایز لوړ مو راوستئ. دلته تاسو کولی شئ چې دغه شیپ ته خپل په خوښه رنګ ورکړئ. مثلا موږ داسې یو رنګ ورکړی دی په خپل ستاینلیکو کې. دلته ما هم ساده شکل انتخاب کړی دی. کله چې دا شکل انتخاب کړی په دې کې موږ لیکنه کړی په دې ځای کې موږ هغه د لوړو زده کړو وزارت لیکو. وزارت کندهار پوهنتون معاونیت مو لیکلی وي. په دې سر کې موږ یو عکس راخیستی زموږ د پوهنتون لوګو. دا یو ډیزاین دی، بیا نور ډیزاینونه هم پکښې کتي، خو دا پر تاسې اړ لري چې تاسې څنګه ډیزاین جوړوئ. انسرټ ټیپ پکچر عکس پر ډیسکټاپ پروت دی. موږ په دې ځای کې د عکس باید وکړو. دا اوس دغه شکل د یوه ځای څخه بل ځای ته نه وړو کېږي. بیا لاندې راکش کړئ. تر څو کله چې لاندې راکش کړو بیا په دې ځای کې راځو ورته وایي چې دا ان پرنټ اپ ټکسټ کې د خط پر مخ یې راوله. کله چې موږ دې ځای ته راوسئ دلته خپله لوګو راولو. بیا دغه ټکس که موږ ته سي د دغه پر ځای باندې په کنټرول ایکس کاټه کړئ، په یو شیپ کې بیا رسم کړو د خپله لیکنه. شیپ ته راځو، ځکه هلته بیا سایز دا شان یې په صحیح نه ټاکل کېږي. کنټرول وي پیسټ، ورته وایي چې شیپ فیل ځنیسته کړه، شاوخوا باډر هم ځنیسته کړه. پاتې دغه بل شکل دا تاسو کولی شئ چې لرې نور هم سایز لاندې راکش کړئ. دا به د دې ځای پر ذکر راولو د یوه څه څخه بل سره چې هلته سایز یې بیا په مساوي اندازه وټاکل سي د دا بل شکل سره. ورته وایي چې دا په منځ کې راته راوله، پښتو رسا طرف په مابینځ کې سایز یې ورغټ کړئ. په دې ځای کې فونټ وټاکئ. موږ چې په خپل مکتوبه کې دغه ستاینلیکو کې ډېر ټاکل دي، په هیچ ټایټل ټاکو. سایز یې تاسو نور هم غټولی شئ. دغه باډر یې ورته په مابینځ کې د ریموو سپیس آفټر پاراګراف چې کوم فاصله ده دا د منځه یوسه. نو په دې شکل دا لیکنه کو. بیا راځو یو بل شیپ رسمو په دې ځای کې. وبخښه انسرټ ټیپ که تاسو شیپ رسموئ او که د شیپ پر ځای راولاړېږي په دې ځای کې لیکنه کوئ هم موږ کولی سو. خیر خو شیپ به رسم کو. ټکسټ باکس د دغه ځای څخه بیا تر دغه ځای پر سراسر مو ټوله شیپ رسم کړئ. په دې شیپ کې ورته وایي چې نو باډر آوټلاین هم شیپ فلم هم ځنیسته کړئ، آوټلاین باډر هم ځنیسته کړئ. لیکنه ورته په منځ کې راته وکړه، پښتو رسا طرف لیکنه منځ ته راوله. دلته ورته لیکو
دغه ستاینلیک. اوس چې دغه مو لیکي نو دلته باید دغه عنوان نه څه لږ څه باید غټ سي سایز تر نور لیکنې، نه داسې یو فونټ ښایسته فونټ ورته وټاکل سي، تر نور لیکنې باید یو څه سایز غټ ورکول سي. سایز مو ورکړي 22 سایز، څلور به ډېر غټ څه خیر انټر. بیا بېرته د دې سایز ورکوچنی کوو 14 ته یې راولي منځ ته یې راولي. دا چې اوس هر ځلې موږ ته سي دا بټن وو سپیس ډېر وو وخت ځای کې ټیپ بټن به یې واري وو د دا ځای څخه به یې شروع کړو. په دې ځای کې به موږ ته سي کنټرول ای سنټر ته به راولو. دغه ستاینلیک مثلا د کندهار پوهنتون مثلا د معاشاتو عمومي مدیر مثلا دا چې موږ کله داسې لیکنه وکړل عمومي مدیر بیا انټر وو دلته ورته لیکو ښاغلي مثلا محب احمد چې موږ کله ولیکئ. اوس نو بیا د دغه رنګ تاسو وګورئ ډیزاین چې هر څونه برابرېږي. نه مثلا د دې سایز بیا غټ ولر سره یو رنګ ورکو داسې یو رنګ ورکو ښاغلي محب احمد مثلا دا چې مو لیکل بېرته راځو ورته وایي چې یا نور نو د دې ځای څخه شروع کړو. سایز یې بېرته ورکوچنی کړو محب احمد ته ورکول کېږي چې خپله وظیفه او مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه سره اجرا کړی دی او په خپلو نیکو اخلاقو سره یې د ادارې سر ور لوړ کړی دی. دا کله چې مو لیکل انټر بیا دلته ټیپ بټن ته لیکو بیا د کندهار پوهنتون اداره د دوی دغه هڅې ستایي او د لا بریا غوښتنه ورته کوي. داسې یو لیکنه به وکړو. اوس ګورئ دا لیکنه اوس به تاسو فونټونه هم ور اصلاح کړئ نه مثلا دا فونټ دی مثلا د دې پر ځای به هیج نازنین استعمالو سایز کې مثلا غټ کې هم بشه سره بیا فارمټ پرنټر واخته دا لیکن ته مور کدا سیو سایز دا رقم لیکنه وکي در سره تر رقم لیکنه چې موږ د ادارې سر لوډ کړی دی ان شاء الله سم فونټ دی د ځای تر اسې لږه سایز نور کسر غټوي غټه کې کني ان شاء الله کفایت کوي. شیفت انټر په دې ځای کې وایي چې نه کې دا خطونه سم را لوډ کړي دي دا مثلا دا مابین سره ولو سر په دې ځای کې دلته د کندهار پوهنتون اداره دغه نه کې باید بولډ راسي ځکه خلک باید پوه شي دا مثلا کم ځای کندهار پوهنتون اداره سایز یې بیرته 22. نو ګورئ دا څونه ښایسته معلومېږي دا ستاینلیک. ګورئ په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې بیا مثلا دغه عمر سره راولئ نه په درنښتو دا شی ورسره لیکئ. دغه متن یې کیدای شي یو څه سره اشتباهات ولري زه په متن کې دونه تکړه نه یم خو بیا هم داسې یو ساده متن هر څونه چې خلص سي لنډ متن غون ښایسته معلومېږي. مثلا ګورئ په دې ځای کې موږ یو لیکنه وکړل
په دې ځای کې مثلا تاسو کولی شئ چې دا د شیپ بارډر زنجیز ته کې نو فل ورکړئ نو آوټلاین ورکړئ په دې ځای کې دا یو بل شکل دا سره څنګه کې در سره شیفټ بټن ونیسئ چې داسې دا درته راسي شیفټ بټن چې کله ونیو بیا په دې ځای کې تاسو د دې سایز هم ورغټولی شئ لږ سره لږ بیا نور څه هم غټ کړو دا رقم دې ته رنګ ورکړئ مثلا داسې یو رنګ ورکړو لږ یې راکښته کړئ په دغه شکل اوس دا د شکلونو انتخاب هم یو څه زور غواړي په سلیکشن کې ما تاسو ویلي وو چې سلیکټ ابجکټس نه اوس نه انتخابېږي دا سلیکټ ابجکټ ته راځي ګور دا د انتخاب څه اوس انټر وه مثلا په دې ځای کې ورته وایه چې دا راسته طرف ته واړو په مابینځ کې راوله دلته ورته لیکو مثلا پوهان انجینر نذیر احمد خانی مالی او اداري مرستیال د کندهار پوهنتون مرستیال دا یو شکل موږ داسې جوړو بیا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د دې سایز هم ورغټ کړئ فونټ هم وټاکئ در سره 4 فونټ تاسو ورته ټاکئ دا بهیج نازنین وټاکئ ښه فونټ دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شکر دی الحمدلله خیر نو بهیج نازنین فونټ مو انتخاب کړئ په دې ځای کې سایز هم ورغټوئ یو څه ته بخښنې سره خلک راځي نو دلته زه دا ریکارډینګ په داسې وخت نه وي چې زه یې وکړم نو زه په شعبه کې ناست یم دا سهار وختي راسم د هغه دپاره یو نیم ساعت وختي راځم تر څو زه دا ریکارډینګ وکړم هغه کله کله دغه وخت کم سي خلک سره ځي راځي نو په دې خاطر سره خامخا په ریکارډینګ کې داسې یو شیان پیښ نو تاسو بخښه کوئ د دې په اړه ګور داسې یو لیکنه مو کړه نور عین د دغه لیکنې څخه کاپي اخلو کنټرول جی ګروپ مې کړ دې ځای ته راسئ اول خو دا دوه شکله سره ګروپ کړئ کنټرول ډي ډبلیکیټ یې کړئ یوه امضا بله دې خوا ته موږ کړو ګورئ دا شکل دا شکل اوس نه دي برابر د دې دپاره چې دی برابر کړو ما تاسو ته الاین ویلی که ستاسو په یاد وي الاین ته راسئ ورته دا راته الاین کړل ورنه ګور دغه هغه استعمال دی چې تاسې نور دلته استعمالولی سئ رئیس اوس ګورئ دا که تاسو ګورئ دا یو ستاینلیک یو شکل دی فقط دلته دا یوه امضا کېږي دلته بله امضا کېږي نور دلته موږ راګڼو شی نه چو د ستاینلیک ورکړو یعنې دا یو شکل دی چې دا ما په خپل شخصي نظر جوړ کړی تاسو کیدای سي یو بل شکل جوړ کړئ مثلا بس یو بل شکل به هم جوړ کړو کنټرول ان نوې صفحه بیا موږ څه راځو یو څه تیز کار پر کوو کیدای سي خبرې نور نه وي پکښې کې نو پرنټ ته راځو په پرنټ کې مثلا موږ څه ویلي صفحه لنډسکیپ ورکه مثلا A4 سایز انتخابو مارجین نارو ټاکو بیا هم انسرټ ټیپ ته راځو په دې ځای کې راځو یو شیپ راخلو شیپ مثلا فرض کړئ دا شیپ راواخیستئ داسې یو څه دا لیکه مو رسم کړل سایز مو کوچنی کړئ دې ځای ته یو رنګ ورکړئ یا رنګ چې تاسو خوښ دی فرض کړئ مثلا موږ داسې یو رنګ انتخاب کړئ جې څخه مثلا بارډر ایسته کړو چې آوټلاین مور کړو کنټرول ډي ډبلیکیټ مو کړئ بیا ته دا په دغه شکل سر کې راته راوړه کښېږده دې ته یو بله کم رنګ ورکړئ هر رنګ چې تاسو خوښ وي داسې یو رنګ فرض کړئ ورکړئ دا هم دا بل سر ته اوس کړو بیا دې ځای دپاره مثلا تاسو کولی سئ چې مثلا یو بل شیپ راواخلئ رسم یې کړئ داسې یو ټکسټ بوکس مې رسم کړئ په دې ځای کې آوټلاین هم ځنیسته کړئ بارډر یې دا د شیپ رنګ هم دننه ځنیسته کړئ لیکنه ورته په راسته
ته واړو په مابینځ کې راوله دلته مرته لیکلی سوه لوړو زده کړو وزارت کندهار پوهنتون مالي او ادارې معاونیت د لیکنه مو کړل بس په دې ځای کې راسي دې ځای کې لږ سایز ور غټ کړئ فونټ یې وټاکئ چې کوم فونټ ورته ټاکئ دا لږ سایز نور هم ور غټ کړه د دې تر مابین دا فاصلې د منځه یوسه نور یې هم سایز وغټولی سئ دا لږ دا سایز ور کوچنی کړم برابر دې نو کې پورته سي دا رقم کله چې دا راوځي په دې ځای کې تاسو لوګو هم راوستلی سئ انسرټ ټیب ته راسئ پکچر باندې کلیک وکړئ ته یوه دغه لوګو ده دا لوګو لږ ځینې راوباسئ بیا تر څو دغه ترو دا شان درته ښکاره کړي خو دا ان پرنټ اپ ټیکسټ راته راوله سایز یې لږ سره کوچنی کړئ انشاءالله کفایت کوي یو بل عکس هم ورته باید راولو انسرټ ټیب ته راځو پکچر ته راځه مثلا دا د وزارت لوګو ورسره راولي دا هم ان پرنټ اپ ټیکسټ کوي چې د خط پر مخ راسي تر څو بیا موږ څه اندازه سی یو ډول وټاکو شیفټ الټ مې ځکه ورسره ونیول چې دغه لوګو په مساوي اندازه باید غټ او کوچنی راسي بیا په دې ځای کې یو بله لیک ورسره واخلي ورسره سمې کوي شیفټ بټن ونیسئ چې دا لیک سیده درته راسي ګور د دې لیک ګټ دا ده چې موږ ته هغه لوګو معلومېږي چې په کوم ځای کې لوګو باید کوچنی سي یا غټه سي مثلا دې ته تور رنګ ورکړئ لږه سایز هم ور غټ کړئ په دې ځای کې کنټرول ډي ډبل کې ډې کوئ سایز انشاءالله نور دام کفایت کی فکر کې لږه دا سایز کې لږ روس کېږي شابه ګورئ دا بیا دا انتخابېده یو څه زور غواړي کوم نه سو انتخابولی سلیکټ دغه په هوم ټیب کې په ایډیټینګ کې سلیکټ ابجیکټ به انتخاب کړي در سره کله چې دا شکل په دې ترتیب سره راوستئ که چیرې اوس که تاسو وګورئ دا شکل چې زه هر څونه سمومه دا یو څه نه سره سمیږي نو دې دپاره تاسې بل کار وکړئ دا شکل داسې انتخاب کړئ در سره کنټرول بټن ونیسئ دا بل شکل هم ورسره وټاکئ تاسو راسئ پلاس سلیکټ ابجیکټ ته راسئ دواړه انتخاب شول سایز ور غټ کړئ لږ کله چې مې داسې کړ کنټرول جی ګروپ یې کوي وبخښه کنټرول جی په نور پروګرامو کې شر کړ دلته نه ګروپ کله چې مې ګروپ کوټه ته بیهایند ټیکس کنه هغه د خط شاته یوس د شکل اوس ګونون نو برال ته په یو اندازه رااله موږ څه غلطی نه دا لوګو باید لږ لاندې راکښته سي اوس د جیپ مابینز کې مرتسي دا بلر زبیت بیا هم پورته کوم جیپ مابینز کې یو بل شکل رسمو شیپ ترازو ټیکس باکس په دې ځای کې مثلا ته د شاوخوا باډر هم ځینې ایسته کړه د شیپ داخلي رنګ هم ځینې ایسته کړه خط راسته طرف ته واړو په دې ځای کې موږ ته لیکو ګڼه معنا مسلسل شماره هغلته یو شماره لري بیا په دې ځای کې موږ نیټه ورسره لیکو نیټه مثلا فرض کړو ورته لیکو چې د 23مه نیټه د 5مې میاشتې د 1498 کال داسې ولیکم څوک دا که غواړو چې نه کې بیا سمه راولو بیا دې ځای ته راځو پونټونه یې ورسره ټاکو مثلا به یې نازنین پونټ ورکړه سایز یې ورغټ کړه بولډ یې کړه درسره کنټرول ډي ډبلیکیټ کاپي زنج واخلئ بیا دې ځای ته راسئ دا چپه طرف ته واړوئ په انګلیسي یې ولیکئ درسره په دې ځای کې ورته لیکو رجسټریشن نمبر مثلا هغه داسې خپله ګڼه به یې ورکړو رجسټریشن نمبر یې مثلا فرض کړه 23 بیا فاصله تاسو کولی شئ چې دلته ټکی هم کښېږدئ اوس دلته خپل دغه ورکړئ تاریخ ولیکئ تاریخ بیا هم ورته انشاءالله الرحمن په دې ځای کې مو په انسرټ ټیب کې په ډیټ اینډ ټایم کې ورته وایي چې مثلا ته داسې یو تاریخ راته اټ کړه
اوکې که تاریخ هم درته راغلی. بیا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې د غم رسم کې ورسره یو بل شیپ راواخلئ، رسم یې کوئ، شیپ ته راسئ. اول خو په دې ځای کې د شکل داسې رسم کوي، دلته در سره راکاشه کوي. موږ باید د صفحې مابینځ معلوم کړو چې د صفحې منځنۍ نقطه کومه ده چې موږ ته یې پلان معلوم شي. سایز مې لږ غټ کړئ، کنټرول ډي ډبلیکیټ مې کړئ. فقط رنګ یې یو بل ډول وټاکئ تر څو موږ ته محض هغه رنګ معلوم شي. کنټرول ډي ډبلیکیټ سایز اوس برابریږي که یا ښه لږ یې باید سایز تر دغه غټ شي. کنټرول ډي ډبلیکیټ چې اوس بیا معلوم کړو، اوس بیا لږ غټ شو. غزل تر ته چې ته یوز الاینمنټ ګایډ استعمال کړه چې ماته مابین نقطه یې معلوم شي. ښه دغه د کاپ سره وینئ که تاسو ګورئ د کاپ سره منځنۍ نقطه راغله. نو دلته به راولاړ شو، د کاپ اندازه به یو لیکه رسم کړو. لاین ټول ته راځم، شفت بټن مو ونیوئ چې داسې دا راسي او د دې سایز بیرته ورکوچنی کوم. دلته راسئ، رنګ یې ورته وټاکئ چې رنګ یې داسې رنګ ولري. بارډر یې لږ غټ شي سره. سلفي ساده ورته ځه خیر. بیا په دې ځای کې اوس راولاړ شئ، تاسو یو شکل رسم کړئ. ټیکسټ باکس مو رسم کړئ. په دې ځای کې ورته یې آوټلاین زنجیر زده کړه، نو آوټلاین. شیپ رنګ زنجیر زده کړه، نو شیفل. خط یې راسته طرف ته واړو، په مابینځ کې ولیکه ستاینلیک. ستاینلیک د دې سایز ورغټ کړئ، مابینځ کې راوړ. رنګ مثلا داسې دلته خپله لیکنه ورسره وکړئ، نه بیا په درنښت هغه ریس دا نومان سره ولیکئ. کنټرول ډي ډبلیکیټ دغه بل طرف ته یې راواخلئ، فقط دلته یې مازې نور په انګلیسي ژبه در سره ولیکئ. دا لیکنه اوس زموږ دا دغه در سره په یوه اندازه نه ده، دا باید شیپ ټول باید لږ موږ خیر به یې تاسو وس کوئ، نه که دې خوا ته راوس کوئ در سره. په دې ځای کې ورته وایي اپریسیشن لیټر. ګورئ تاسو یو ستاینلیک چې اوس ګوره دا ته موږ دا د شین رنګ ورکړئ، نو دې ته راسئ داسې یو زرغون رنګ ورکړئ، دا لوګو دې ته مطابق ورکړئ. دا یو ډیزاین، دا یو نظر دی، تاسې دا رقم استعمال کړئ. نو نه خپله لیکنه وکړئ، دا یو ستاینلیک جوړ. دا اوس موږ تاسې د ستاینلیک جوړول چې موږ ته څنګه کول شو، ستاینلیک د شیپ د لارې جوړ کړو. دا مازې ما تاسو ته یو آیډیا، یو نظر په لاس درکوي. کیدای شي تاسو رنګارنګ ډیزاین جوړ کړئ. ډېر خلک د دغه شیپ سره بلد دي، ډېر ښه ډیزاینونه پکې جوړوي. دا جو چې څومره زده کړي د الله په امان.